السلام علیکم ورحمت الله. سکل بیا هم موږ د تیر په څیر د ژمي کمپاین شروع کړ. موږ نه غوښتل چې سکل ژمي کې خوراکي مواد یا مرسته وکړو، چون تاسو ته معلومات دی چې په هرات کې زلزله ځپلو ته موږ کورونه جوړو. همدارنګه تورخم کې یو ښارګوټی موږ شروع کړی چې دا په کمو پیسو باندې نه کیږي. موږ سره چې کومې پیسې وي، کومه مرسته چې ستاسو وه، هغه موږ غواړو په هغه ځای کې مصرف کړو. ولې چې کله موږ هم خپل د هیوادوالو حالات ولیدل، د دوی مو زنګونه ولیدل، د دوی مو پیغامونه ولیدل چې واقعا درداور و، نو موږ بیا هم سره فیصله وکړه چې دا خبره موږ دوستانو سره شریک کړو تر څو پورې هغې بیا مرستې وکړي. سږ کال بیا هم تقریبا 19 ولایته مو په نظر کې دي. موږ تاسو ته لازمه څه ده، راځئ چې خپل زکات، خپل صدقې، خپل نظرونه ټول راولیږو او انشاءالله موږ به یې دغه خلکو ته رسو. ستاسو امانت به وي، موږ به یې هغه خلکو ته تسلیمو چې تر څو پورې هغې په سږ کال ژمی بیا هم په خیر سره تیر شي، عافیت سره پې تیر شي. چون افغانستان کې بیکاري زیاته ده، خصوصا په ژمي کې چې کار نه وي، نو طبعا کونډې، یتیمان موږ تاسو ته انتظار کوي تر څو پورې موږ ستاسو دغه صدقو څخه برخمن شي. که چېرته غواړئ ستاسو مرسته دی ته ورسیږي، وټساپ نمبر درته ښکاري، آنلاین مرستو لپاره لینک درته ښکاري، او همدارنګه فیسبوک کې د ډونیټ بټن هم شته. نو بیا خو بهانه نه ده پاتې، راځئ موږ سره په دې کمپاین کې برخه واخلئ او تر څو پورې دغه کورنیو ته موږ یو څه ورسو. نو موږ یوې کورنۍ ته تقریبا $100 یا د هغې معادل چې هر څومره افغانۍ یا نورې کرنسۍ جوړیږي، دا موږ په نظر کې نیولي. وټساپ نمبر درته ښکاري، آنلاین مرستو لپاره لینکونه شته. همدارنګه که چېرته فیسبوک استفاده کوي، دغه ډونیټ بټن چې ده په ده باندې کلیک کړئ، ستاسو مرستې قمر ته رارسیږي. ډېره مننه.